السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أبي الدرداء رضي الله عنه خرواتي رسول الله صلى الله عليه وسلم باركوي من قال حين يصبح وحين يمسي، څوک چې سهار او ماښام رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکوي دغه کلمات ووایي چې مخکې مې درته تلاوت کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي ووایي کفاه الله ما اهمه من امر دنیا والاخره. الله جل جلاله به د هغه څه چې د یې قصد کړی وي، که د دنیا کار وي او که د آخرت کار وي، الله به کې بریالی کړي. او دغه رنګه د جناب سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم بارک څخه روایت دی د حسین رضی الله عنه څخه من قال حين يصبح 7 مرات، که چا سهار وواره دا کلمات وویلې حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک لم يصيبه ذلك اليوم ولا تلك الليلة، نه به په دغه ورځ باندې به نه په دغه شپه باندې به د لره یو تکلیف ورسیږي او نه به غرق کړول سي او نه به یو بل مصیبت ورورسول سي. او دغه رنګه یو صحابي څخه روایت دی چې او د محمد بن قابه خرجت سریه الى ارض روم، هغه یو لشکر د مؤمنانو د روم ځکې ته ولاړ. یو صحابي وایي راوولیدی له اوښ څخه پښه یې ماته سوه، نو له دوی په طاقت کې نه و چې ورسره یوسي، ځکه دا په عذاب دردونه یې کول. نو د ده سره آس ورسره و، هغه یې ورته وتړی د یو درختې لاندې سره او ده ته اوبه و ډوډۍ و شیان کښېښول چې ته راوخته ګزاره کوه چې موږ راځو. دغه وایي کومه چې صحابه کرام راته ولاړل فلما ولوا اتاه آت، چې دوی ولاړل یو څوک راغلی راته ما لکه هاهنا څه کوې؟ مال پښه مې ماته سوې ده. فترکني اصحاب دې نفره ته ضع یدک، پر هغه ځای باندې لاس کښېږده چې هغه ته درد احساسوې. وایي ما پر هغه ځای باندې لاس کښېښ، وایي بیا ده راته دا ووایه حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. دا وایي ما هغه ځای باندې لاس کښېښ، وایي دا آیات مې وایي فصح مکانه ورکب فرسه وادرک اصحابه، پس دی پر اوښ یا پر آس باندې سپور شو، خپل انډیوالانو ته ځان ورسوه. نو زموږ علاج باید شفا او زموږ علاج باید قرآن وي، او الحمدلله چې مؤمنان یو. د سورة توبې 98 آیات سبحان 214 تفسیر در المنصور جلد نمبر 9. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.